د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې د میټا په نوم یو کس او د ده یو لوپر دوست اوسېدو. دو دواړو به د خلکو د کانونه غلاګانې کولې. یو ورځ میټا او د ده دوست په ځنګل کې د یو ونې خواته ولاړ وي چې په دې وخت کې دې ځنګل کې یو کس روان وي کم سره چې یو بیک و. میټا چې دا وویني په دې وخت کې میټا او د ده ملګری هم ورته مخامخ راشي او بیا دې ته ووایي زه شابه ملګریه د کم بیگ چې در سره ده دا زمونږ په حوالې کا کنی مونږ به تا په وهلو باندې دلته کې مړ کړو. دا کس ډیر زیات ویریږي او دکه بیگ د دې په حوالې کې میټا او د ده ملګری دلته نه روان شي لاړ شي. ای خدایه څه وکړم ما سره خو دونه پیسې هم نشته چې خپل ځای ته پې ورسېږم. خو بل طرف ته میټا او د ده ملګری لاړ شي په یو ځای کې کینی. میټا یو کار کوو دکه بیگ په کولاو کو وبګورو چې دې کې څونه مال ده. او ستا خبره صحیح ده کولاو به کو هسې هم نن یو ډېر ښه شکار په لاس راغلی و. بیا چې میټا دا کولاو کې نو دې نه یو پادینګړ او یو 500 نوټ برآمد شي. دا دواړه چې کله دا وویني نو ډیر زیات حیران شي. تیمو دا خو مونږ سره دوکه وشوله د دې پادینګړ او 500 روپو دپاره مونږ دونه محنت وکړو. د میټا په دې خبره پورې د ده ملګری ډیر زیات وخندي. میټا چې دا وویني نو ډیره زیاته غوسه ورشي او دکه بادینګړ لړه کي. تا ته ډیره زیاته خندا درځي که نه اوس ته دا بادینګړ وخوره زه د 500 روپۍ درنه وړم ځمه. دې نه وروسته میټا دکه د 500 روپو نوټ راوالي او دلته نه لاړ شي. د ده ملګری دلته حق د حیران پاتې شي او دې نه وروسته دی هم د بادینګړ لړه کې او دلته نه روان شي. په دې کلي کې د بیټو په نوم یو کس دلته سبزي خرڅوله. ده به د سهار نه ماښامه پورې سبزي خرڅوله او ماښام به خپل کور ته روانېدو. دی چې په لاره باندې تللو د ده نظر په دې بادینګړ باندې پرېوتو. و یار په دې لاره کې دا بادینګړ چا لړه کړې ده زه چې روانومه ده. بیا بیټو دکه بادینګړ اوچت کی. دا خو بالکل تازه بادینګړ ده او چا دلته لړه کړې و زه به دا ځان سره یوسمه کور ته او بیا به سبا ځان سره په نورو سبزیو کې خرڅ کوم. بیا بیټو دکه بادینګړ په ریړه کې کیدي او دلته نه روان شي چې کور ته ورسیږي خپلې ښځې چامو ته دکه ټوله خبره وکړي. بیټو یو کار کوو نن به دکه بادینګړ زه پوخ کړم او وبه یې خورو. نه ښځې نن مې د بادینګړو د خوړلو موډ بالکل نه ده دا به زه سبا په نورو سبزۍ کې خرڅ کړم. ته بس دعا وکړه چې زمونږ ټوله سبزي خرڅه شي او بیا د ژمي دپاره ځان له ګرمې کپړې وکړم. بیټو ته خفه کېږه مه کاله وغواړې هر څه به سم شي. قسمه ده ته داسې کار وکړه ورشه مخلصونه ووینځه ځان فرېش کړه ما وریجې پخلي دي چې دواړه یې وخورو. بیا په بله ورځ ته بیټو خپله ریډه وباسي بازار ته روان شي. بازار کې چې دا ودرېږي نو سبزۍ په خرڅولو کې خو په لږ وخت کې د خلکو رش دلته ولګېږي. د خلکو رش ډیر زیات شي. بقي سبزۍ والا چې دا وویني نو ډیر زیات حیران وي. دا څنګه ممکن ده چې ټول خلک بیټو ته ورځي مونږ سره خو هم دکه سبزي پراته ده. او ته صحیح خبره کوې زه خپله هم چې دا وینم نو ډیر زیات حیران یم. بیټو په خپله هم حیران او پریشان ولاړ وي. زه خو پوهېږم نه چې پرون وله زما خواهش څنګه پوره شولو. د بیټو ټوله سبزي خرڅه شي او ډیر زیات خوشحال وي خو د خلکو د رش او د جګړو د وجې نه د ده ریډه ماته شي. بیټو فورن دلته نه روان شي چې کله کور ته ورسیږي نو خپلې ښځې ته دا ټولې خبرې وکړي. دا هم ډیره زیاته پریشانه شي. هیڅ خبره نه ده بیټو که ستا ریډې ماته شولې هیڅ خبره نه ده چې دونه ډېره سبزي دې خرڅه کړه اخر ډېرې پیسې دې هم وګټلې او بیا به دکه شانتې لاړ شي ځنګل نه به لرګي راوړې او دکه ریډې به واپس ځان ته جوړه کړي او دا شانتې دې پیسو سره به د ژمې دپاره مونږ ځان ته سامانونه هم والو. او ښځې ستا خبره ټیک ده خو زه هم په دې باندې حیران یم چې پرون شپه باندې ما کومه خبره کړې وه هغه څنګه پوره شوله. او زه هم حیرانه یم الله دې وکړي چې زمونږ کور کې څونه خیرنې کپړې دي ټولې په خپله ووینځی شي چې زه هېڅ قسمه کار ونه کړم. دې نه وروسته چامو لاړه شي د روټۍ بندوبست دپاره. روټۍ چې وخوري دوی ویده شي. په بله ورځ ته چې کله وګوري چې دوی راپاڅي نو د دوی کمره ټوله د کپړو نه ډکه شوې وي. هر طرف ته کپړې پرتې وي. دی چې دا وویني نو ډېره زیاته حیرانه وي. ای الله دا دونه ډېرې کپړې کومه نه راغلې ما خو صاف سوتره کپړې غوښتې وې نو دا خو ټولې ګنده کپړې مونږ ته راغلې دونه ډېرې کپړې به زه څنګه وینځم.
بیټو هم چې دا وویني نو ډیر زیات پریشان شي او ځان سره سوچ کوي چې آخر داسې ولې کیږي. ای ښځې ته خفه کېږه مه، دې نه چې زمونږ کم د ضرورت کپړې وي هغه به ځان ته کیدو او نورې کپړې به یوسو بیا به بهر په غریبانانو خلکو باندې تقسیم کو. بیټو او چمو دواړه لګیا شي دغه کپړې سنبال کی او بیا دې نه وروسته چې کله سهار شي نو بیټو راشي چمو ته ووایي ای ښځې زه ځنګل ته ځم د لرګو پسې چې تر څو ځان له خپله ریډي ثابته کوم، خو ته بیا دپاره دا شانتې خواهش ونه کړې چې د کوم د وجې نه په موږ باندې بیا یو مصیبت راشي. سمه ده بیټو ته څه فکر مه کوه، زما تو پته بیا به داسې خواهش نه کوم. دې نه وروسته بیټو دلته نه روان شي او ځنګل ته ورسیږي، دلته د لرګو کول شروع کی. بیټو چې دلته لرګي کټ کوي چې وګوري نو په دې ټیم کې دغه کس هم راشي چې کوم نه میټا بیگ اغستی و. دا اخوا دیخوا ګوري او ډیر زیات حیران وي. په دې وخت کې بیټو ورته ووایي روجان اخوا دېخوا ولې ګورې؟ تا نه څه ورک شوي دي هغه لټوې که څنګه؟ او روزانه څو ورځې وړاندې زه دلته په لاره تلم چې دوو ډکوانو دلته ما نه بیګ وهلی و. روجانه په هغه بیګ کې څه وو؟ په هغې بیګ کې یو 500 روپو نوټ او یو پکې د جادو بادینګر و. د هغې په وړاندې چې کوم سوال وکړي هغه پوره کیږي. هغه یو چالاک بادینګر ده، هغه خلک همیشه دپاره پریشانه کوي ځکه یې زه لټوم. بیټو چې دا واوري نو ډیر زیات حیران شي او دې نه وروسته بیا دې کس ته ټولې خبرې وکړي. هغه زما بادینګر ده، هغه چرته کې وهه ماته پکار ده. هغه زما په کور کې ده، ته هیڅ قسم غم مه کوه، زه به یې راوړم او تاله به یې درکم. دا کس ډیر زیات خوشحال شي او بیا دلته نه روان شي، خو دلته کې میټا هم د یو ونې خواته پټ وي او دا خبرې واوري. هی ته غرق شي، پرون ما دونه ښایسته د جادو بادینګر هغلته پرېښودی و. دغه بادینګر ماته په هر صورت باندې حاصلول پکار دي، کني دا غټ خېټه به دې له ورکي. زه ورځم چې نصیبي کینچي ته دا ووایم. په بل طرف ته بیټو د ځنګل نه لرګي راوړي کور ته راشي او خپلې ښځې ته دغه ټولې خبرې وکړي. بیټو تا ډېره ښه ښایسته فیصله وکړه، دا ښه ده چې مونږ نور څه نه دي غوښتي، کني نور مصیبت به راغلی و. دوی بیا دغه بادینګر ډیر په احتیاط سره په ټیبل باندې کیدوي او میټا د دوی د اوده کېدو انتظار کوي. چې کله دی دواړه اوده شي نو میټا راشي دغه بادینګر دلته نه اوچت کی او بیا دلته نه روان شي خپل کور طرف ته. چې کله کور ته ورسیږي نو خپلې ښځې ته دغه خبرې ټولې وکړي. ای ښځې دا یو د جادو بادینګر ده، دا څو ورځې مخکې ما یو کس نه وهلی و او اوس هغه غټ خېټه ورځي دا واپس ورکوي. مټې زما د زړه ټوټې، زه دې نه څه وغواړم. ای ښځې وغواړه، خو لږ په سوچ فکر سره یې وغواړه، دا خطرناک بادینګر ده. مټې زما دا خواهش دی چې د مرغو په شانتې په هوا کې لولزم، زه هم الوزل غواړم. ای غټ خېټې ښځې، د میخې په شان ستا وزن د څنګه بل ولځې؟ بل څه وغواړه. مټې زه هېڅ نه غواړم، زه تا سره خبرې نه کوم، زه درنه لاړم. بیا چې کله بله ورځ شي میټا شور واوړي او بیا دې شور پسې پاسي چې وویني نو نصیبه کینچې بره په پنکې پسې ځوړنده شوي وي او د مرغو په شانتې خپل لاسونه پړکوي. ای میټې ما بچ که، زه خو پساو شولم. ای د غټې پوزې چیختنې، ستا ډېر شوق و د مرغو په شانتې د الوتلو. زه اوس دلته کې بانډه ښایې، ما سیده 1 کروړ روپۍ وغوښتلې، اوس د دې انتظار کوم چې کله به راځي. ته صبر وکړه، زه ورځم چې شاله در پایې راوړم. دې نه وروسته میټا کور نه بار ته روان شي چې لږ لرې لاړ شي نو یکدم د سونې د سیکو باران شروع شي. چې خلک دا وویني نو ډیر زیات حیران شي. خلک ټول لګیا شي دغه پیسې په اوچتولو کې، خو دا په کتو کې دا باران ډیر زیات تیز شي نو خلک ډیر زیات ویریږي، خپل کورو طرف ته روان شي. بل طرف ته بیټو دلته کې ناست وي چې کله پاسي وویني د بادینګر غیب شوی وي نو ډیر زیات حیران شي. دا بادینګر چېرته روک شوی دی؟ زه به اوس دې کس ته دا څنګه واپس کوم؟ څه به وایم ورته؟ دې نه وروسته بیټو د خپل کور طرف روان شي دې کس ته ورتلو دپاره. په لاره کې چې روان وي نو دغه د سیکو باران هم شروع شي. بیټو دې کس طرف ته ورځي چې دا به زما انتظار کوي. بیټو هم پوه شي چې دا د شا کار ده او بیټو چې کله ورسیږي دلته کې دې کس ته ووایي او بیا دې ته دا هم ووایي چې د دې د بندولو څه حل ده. بیټو ما هغه کس ته بوځه،
هغه باتینګر به دریاب ته غورځول وي. دې نه وروسته به بیا د دې اثرات ختمیږي کني داسې به وي دا بیا دوی دلته نه روان شي د میټا کور ته چې ورسیږي نو د کلي خلکو میټا دلته کې تړلې وي او ډانډې په لاس ورته ولاړ وي. میټا وروره که د کلي خلکو وهلو نه ځان بچ کول غواړې نو هغه د جادو باتینګړ ما ته واپس کا. غټ خېټې هغه باتینګړ زه تاله ولې درکوم، ما په ډېر محنت سره غلا کړی و. ها نو بیا سمه ده د کلي خلکو د دې ښه مېلمستیا وکئ. نه ما مه وهئ، زه هغه باتینګړ درله واپس کوم. ای نصیبې ورشه هغه باتینګړ ورله راوړه. بیا نصیبه کینچې دغه باتینګړ راوړي او دوله یې ورکي. د کلي خلکو زه ورځم چې د دې باتینګړ اثرات ختم کوم، خو تاسو دا میټا او د دې ملګری د پولیس په حوالې کې چې ترڅو دا نور غلاګانې بیا ونه کي. بیا دې نه وروسته بیټو او د ده ملګری دا روان شي دغه باتینګړ دریاب ته لړی کي او فوراً د ده اثرات ختم شي، د سیکو باران ودرېږي او خلک ډېر زیات خوشحاله شي. میټا او د ده ملګری د پولیس په حوالې کې او تاڼه کې بند کی. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښه وي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.